बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو मुंगा परस्तु वीडियो की अकाउंट तरीका तास्तमा खोदले वा چې مونږه به اکاونټ څنګه جوړو نن ویډیو کې مونږه د سٹور چې کوم سیټ اپ ته مونږ بازاري چې کوم سیټینګ دی هغه مونږ نن برابرو تاسو دې څنګه کته شي مونږه پرستو ویډیو کې د دې سٹور طریقہ زده کړو چې مونږ خپل اکاونټ څنګه جوړو او دا زمونږ یو بای ډیفالت سٹور راغلی دی دا مونږه مزید مخکې ډیزاین کوو نن کار چې کوم زمونږه دی هغه زمونږه پرستو چې کوم ډیشبورډ دی یو ګوره په دې خبره باندې تاسو ځان پوه کې دی انټرفیس ته ډیشبورډ وایي دا خبره تاسو یاد ساتئ ښه دا زمونږه ډیشبورډ دی او دا زمونږه ویب سایټ دی ویب سایټ او سٹور یو خبره ده ټیک ده دا ویب سایټ فرنٹ ته چې دا به کسٹمر تخکاری او دا ډیشبورډ چې کوم دی دا صرف مو ته تخکاری چې کوم سیلر وي دا به صرف سیلرز تخکاری چې د چا دا اکاونټ وي مطلب څوک دې ځکه لاګین وي دا ډیشبورډ به صرف هغوی تخکاری د ځنه موږ چې څه هم مینیج کوو مطلب موږ دې ځکه څه اډ کوو څه مینیج کوو څه چینجز راولو موږ ته به دې ځکه ښکاری دا زموږ ویب سایټ دی ټیک ده اوس زه راځم خپل ډیشبورډ ته ډیشبورډ کې موږ سره که تاسو دې ځکه لاندې وګورئ نو دا موږ سره هوم دی دا موږ سره آرډر دی پروډکټ دی کسټمر دی دا به موږ ټول سیزونه د آرډر چې کوم پروډکټ دی دا به موږ دې ځای نه مینیج کوو موږ اول راځو دلته لاندې سیټینګ دی دلته که تاسو لاندې وګورئ موږ سره اول نمبر څه دی سیټینګ دی په دې سیټینګ باندې زه کلیک کوم موږ سره دلته بای ډیفالت یو سیټینګ راځي سیټینګ کې موږ سره اول نمبر څه دی سٹور ډیټیل دی په دې کې چې کوم موږ سره امپورټنت سیزونه دي تاسو سره دا ډیسکس کوم چې دا کوم سیزونه دي باقي اډ کړی دي دا بای ډیفالت سیټ شوی دي دا مطلب دا دی چې دا موږ ته شوپیفای الریډي سیټ کړی دي موږ مسکو به چې کوم زموږ د کار سره ریلیټډ یو موږ ورکه خپل ډیټا اډ کوو د دې کې تاسو ګورئ کنه په دې سٹور ډیټیل باندې کلیک شوی دی دلته تاسو ګورئ سٹور نیم دی موږ سره چې کوم د سٹور ایمیل دی فون نمبر دی دا تاسو موږ نه خو په ایڈوانس کې سٹور نیم او غوښتلو موږ ولا ورکو بعض ټایم که تاسو نه دا آپشن اون غواړي سٹور نیم تاسو لران نشي نو چې تاسو ته دا خبر یادوي چې مال تلاندې په سیټینګ باندې کلیک کو زدل ترالمه سٹور ډیټیل کې موږ دې ځکه ایډیټ باندې کلیک کولې شو او دې ځنه موږ د خپل سٹور نوم چینج کولې را چینج کولې شو ټیک دا خو سٹور نوم کله ون ټایم کې دی بس موږ ون ټایم صحیح ده بعض ټایم د دې اس یو بیا وشي نو چې کله نوم چینج کې نو ستا په اس یو کې د ګوګل په الګوریتم کې بیا ایشو راځي مطلب به چې دا رینکینګ ریټ ټایم اخلي نو کوشش کوه چې داس یو نوم کې چې هغه به ته چینج کول پاره کې نه وي کلیر اوس موږ سره دویم نمبر چې فون نمبر که تاسو خپل سٹور کې فون نمبر اډ کول غواړئ مطلب د واتس اپ نمبر ضرور دی د واتس اپ نمبر موږ مزید مخکې په دې کې د واتس اپ نمبر هم اډ کوو چې موږ په دې کې د واتس اپ چې کوم پلګین دی موږ ورکه هغه انسټال کو یو کسٹمر ته چې کله څه مسله راشي یا یو کسٹمر تاسو نه تاسو کوي یا نور څه د معلومات چې کسٹمر تاسو نه کول غواړي تاسو دلته خپل واتس اپ نمبر ورکړی وي چې هغه تاسو سره په واتس اپ باندې کانټیکټ کولای شي نیکسٹ موږ سره راځي سٹور ایمیل وتل خپل ایمیل بوله ورکی نو دا موږ سره د سٹور چې کوم ډیټیل دی هغه موږ سره رالو نیکسٹ موږ سره دی پلان کې موږ سره سدي دا موږ سره فی الحال فری ټریل چلیږي تاسو ته ما په سٹارټ ویډیو کې دا ویلو موږ سره ټریل چلیږي دا وګوره بیلینګ 3 ډیز موږ سره ریمینډینګ دی 3 ورځې موږ سره پاتې دي خدا موږ سره چې پیمنٹ میتھډ اوس سپوري موږ په دې کې پیمنٹ میتھډ نه دی اډ کړي کزه دې ځکه وګورم کنه موږ چې کله دا 3 ورځې ختم شي بیا به موږ سره دلته په دې چوز پلان باندې کلیک کوم زه تاسو ته پلان خایم چې دې سره کوم پلان موجود دي دا تاسو کته شي دا چې کوم بیسیک ته دا $1 باندې دی وختي تاسو ته دلته 25 راته اوس 1 راځي په دې ځکه به تاسو کنفیوز کیږئ بالکل نه تاسو ته دلته لیکلي فرست 3 منث د خبر تم تاسو لوک سوچو کې ټیک ده د دې کې کوم وګورو موږ نه $1 اخلي به تاسو دا پلان سلیکټ کړئ چې کله تاسو دا پلان سلیکټ کړئ باقي مخکې تاسو نه د بانک چې کوم ډیټیل دی هغه تاسو نه غواړي دا موږ منثلی سلیکټ کوو که تاسو ایرلی سلیکټ کوئ خو پهله کې تاسو ایرلی پیسې مو ورکوئ دا به اتوماتیک تاسو د بانک نه پیسې کټ کیږي نو بهتره خبره ده تاسو دلته ایرلی مک پدې کې تاسو ته ډیسکاونټ هم ملاويږي چې تاسو ته پدې کې फायदा ده خو فی الحال به تاسو ایرلی نه سلیکټ کوئ زما تاسو ته دا سجیشن دی ځکه چې تاسو نیو یې تاسو ته پته نشته دی اندازه درته نه لګي نو کوشش به دا کې چې تاسو به څه کوئ منثلی به سلیکټ کوئ او هغه نه بعد به تاسو کنفرم بیلینګ باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته به تاسو راشئ د دې تاسو پاکستان سلیکټ کړئ د دې تاسو فرست لاست نیم سلیکټ کړئ هغه نه بعد به تاسو ایڈریس سلیکټ کړئ اپارټمنټ سویټ به تاسو سلیکټ کړئ سیټي شو پوسټل کوډ شو فون نمبر شو تاسو به دې دا سلیکټ کړئ او مخکې به تاسو ایڈریس باندې کلیک کړئ بل دلته لاندې تاسو ګورئ پیمنٹ میتھډ تاسو چې کله په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره دوه آپشن راځي پے پال دی یا کریډټ کارت دی
نو موږ به دې ځای نه کریډټ کارت سلیکټ کو او کریډټ کارت دلته به موږ خپل د کریډټ کارت نمبر ایډ کو دې ځای کې به د هغې ایکسپایري ډیټ شي دلته به لاندې چې کوم CVV نمبر دی ستاسو د کریډټ کارت په شا باندې 3 هندسې لیکلی شوي وي تاسو به هغه هندسې دلته ایډ کړئ 3 نمبرز وي ټیک ده هغې نه بعد به تاسو دې کې چې کوم خپل فرست لاست نیم دی او سره ایډرس دی سیټي شو پوسټل کوډ شو او هغې نه بعد به تاسو ایډ کریډټ کارت کوئ نو دې ځای کې به تاسو نه د 3 میاشتو چې کوم پلان دی هغه به تاسو بای کوئ نو دا و د پلان بای کولو طریقه چې سمپل څه دي چې کوم بزنس ایډرس دی تاسو به خپل ایډرس ورکړئ هغې نه بعد به تاسو پیمنټ میتھډ که تاسو دې نه اوله کې نه ایډ کوئ تاسو دا 3 ورځو ته صبر کوئ چې دا فری ټریل ختم شي هغې نه بعد به بیا مونږ مخکې مزید پروسس کوو نو ټیک ده زه راځم وروستو خپل سیټینګ ته په دې باندې خو تاسو پوه شئ چې کله تاسو دا 3 ورځې ختمې شي بیا به تاسو چوز پلان باندې کلیک کوئ نیکسټ موږ سره څه دي بیلینګ کې ګورو چې دې کې موږ سره داسې خاص څه شته که نه دې کې هم لا خاص څه نشته دی چې کله موږ ورکې پروډکټ ایډ کړو که مزید بیا زموږ دلته سیټینګ ته ضرورت شو بیا به موږ دې ته راځو موږ سره بل دی یوزر اینډ پرمیشن په دې کې ګورو چې دې کې موږ سره داسې خاص شته دې کې موږ سره 2 آپشنې دي چې کله تاسو یو سټور دی کله چې هغه ډېر زیات غټ شي مطلب بیا یو کس نشي کنټرول کولی نو هغې له بیا موږ کس هایر کوو په دې بیسک چې کوم $25 والا پلان دی په دې کې موږ سره 2 سټاپ دي مطلب دې کې وګوره تاسو کتلی شئ 2 سټاپ دي موږ 2 کسان دې ته هایر کولی شو خو لیکن اوس موږ ته ضرورت نشته دی زموږ سټور دومره غټ خو دی نه چې موږ دې له مطلب دا دی چې کسان هایر کړو دا موږ په خپله هم مینیج کولی شو پهله به موږ څه کوو دا به موږ په خپله مینیج کوو بعضې ټایم بهتر که ستا ته ضرورت شي بیا ته دې ځای نه خپل ځان سره مطلب سټاپ هایر کولی شي خو ضرورت نشته ټیک ده په ډراپ شپینګ کې تا ته سټاپ څه ضرورت دی نیکسټ موږ سره راځي پیمنټ کې ګورو چې موږ سره څه شي دي ها د دې مطلب دا دی چې کله به کسټمر تا ته پیمنټ درکوي او تعالی په کومه طریقه باندې درکوي نو موږ به دې ځای نه سلیکټ کوو مینوال پیمنٹ میتھډ دا به موږ دې ځای نه سلیکټ کوو او موږ به ایډ مینوال پیمنٹ میتھډ باندې کلیک کوو دې کې تاسو نه تاسو کې چې کله کسټمر ستا په پروډکټ باندې اډر وکړي تعالی به پیسې په کومه طریقه درکوي ګوره موږ سره پاکستان کې که تاسو لوکل بزنس کوئ نو پاکستان کې زیاتر کیش آن ډیلیوري دی یا تاسو داسې هم سلیکټ کولی شئ چې بینک ډیپازټ خو بینک ډیپازټ کې زیاتر کسټمر بیا کنفیوز کیږي مطلب کسټمر ته ایشو راځي څوک په داسې ځای کې وي چې هغې سره به بیا مطلب د بینک ډېره غټه ایشو وي بینک ته به تللی نه شي یا مسله ورته جوړیږي ټیک ده نو موږ به دې کې څه کوو که تاسو لوکل بزنس کول غواړئ نو تاسو به کیش آن ډیلیوري سلیکټ کړئ او دا به موږ څه وکړو ایکټیو وکړو کیش آن ډیلیوري که تاسو دې کې بیا ایډیشنل څه ایډ کول غواړئ تاسو ایډ کولی شئ ورسره کیش آن ډیلیوري موږ سره دلته رالو نیکسټ موږ سره څه دی چیک آوټ چې موږ ګورو چې موږ د کسټمر نه څه غواړو چې کله کسټمر زموږ په پروډکټ باندې اډر وکړي هغه اډر کې به موږ هغوی نه څه غواړو نو پهله موږ سره راځي چې ګوره یو کسټمر اډر کوي نو هغه به موږ ته څه راکوي فون نمبر به راکوي ایمیل به راکوي دا لازمي دی ټیک ده که زه په دې باندې چیک ولګوم نو بیا به موږ ته صرف ایمیل راځي خو موږ څه کوو موږ به ترې نه دواړه غواړو که بعضې ټایم د هغې فون نمبر بند وي نو موږ ورته ایمیل کولی شو چې کله موږ هغه اډر راکوي نو کم از کم چې موږ هغې موږ سره آپشن خو وي که نه چې زه هغې ته فون نمبر باندې هغې ته مطلب په موبایل باندې زه رینګ کولی شم ایمیل هم ورته کولی شم لاندې زه راځم لاندې څه شی دي تاسو ترېنه د نامې تپوس کوئ نو تاسو ترېنه صرف لاست نیم غواړئ یا فرست اینډ لاست نیم غواړئ نو موږ به څه وکړو فرست اینډ لاست به ریکوایر کړو چې لازم به ماله دا راکوي نامه خو ضروري ده که نه کمپني نیم دی موږ سره نو که د کمپني نوم مطلب نه وي ورسره نو دا به موږ څه وکړو آپشنل به کړو بعضې ټایم د کور نه موږ ته اډر کېږي چېرته د کور فیملي وي موږ ته اډر کوي نو هغې سره کمپني د کومه مخه راغله نو هغه به دې ځای کې بیا کنفیوز کېږي دا به موږ څه وکړو آپشنل به ورته پرېږدو دلته موږ سره دویم نمبر دی ایډرس دا به موږ آپشنل پرېږدو شپینګ ایډرس فون نمبر دا به موږ څه وکړو ریکوایرډ وکړو ځکه چې موږ ته کله پروډکټ موږ شپ کوو نو چې موږ ته د هغوی چې کوم ایډرس دی شپینګ چې هغې موږ ته لازم پته وي او فون نمبر نو دا ورته موږ څه وکړو ریکوایرډ کړو ریکوایرډ مطلب دا دی چې دا به موږ له لازمي راکوي چې کله موږ له یو کسټمر اډر کوي او هغه سیز تا ولې ریکوایر کړی وي اوس دلته نه دلته د شپینګ ایډرس غواړم او دا ما ریکوایر کړی دی نو که هغه دلته دا خانه خالي پرېږدي نو ما ته اډر نشي کولی ځکه چې ما له ایډرس نه راکوي نو به ما له اډر څه وکړي نو دې ځای کې ته ما څه کړي دي لازمي کړی چې ما ته اول ایډرس راکړه هغې نه بعد به ته څه کوې اډر پلیس کولی شي دا مو ریکوایرډ کړو دلته لاندې نور ګورو څه خاص پکې شته که نه دلته که تاسو ورته څه ایډیشنل سیز ایډ کول غواړئ کسټمر دپاره تاسو دې ځای نه ایډ کولی شئ موږ به څه وکړو سیو باندې به کلیک کړو مخکې ګورو چې نور پکې داسې خاص څه شته که نه کسټمر اکاونټ ګورو د دې سره زموږ څه کار نشته دی شپینګ اینډ ډیلیوري ګورو ها دلته راځو
د زنه الریډي پاکستان سلیکټ دی مونږه فلحال لوکل وز تاسو ته طریقو خیمه چې تاسو به لوکل بزنس څنګه کوئ مطلب پاکستان کې تاسو یو پروډکټ خرڅول غواړئ کنه انټرنیشنل ته تاسو روزه ځکه چې د انټرنیشنل کې تاسو ته ډېرې مسلې راځي هیڅ مسلې به کې نه راځي کنه خو بعض ټایم بیا سړی کنفیوز کیږي نو کوشش وکړه چې تاسو اول د خپل وطن نه شروع کړئ هغې نه بعد بیا تاسو چې خپل وطن کې ته کامیاب شي لږ تا ته پته ولګي نو بیا به ته ډایرکټ سو کې ډایرکټ به تاسو بیا انټرنیشنل شروع کوئ په دې کورس کې به لوکل انټرنیشنل دواړه تاسو ته زه ډسکس کوم خو زه تاسو ته ریکمند کوم دا چې تاسو سٹارټ په کوم ځای نه اخلئ لوکل نه واخلئ چې تاسو اول پاکستان کې شروعات وکړئ نو بیا مخکې مزید تلل دومره ګران نه دي نیکسټ راځم ټیکس دی کوم داسې خاص څه نشته لوکیشن دی مارکیټینګ کې ګورو چې مارکیټینګ کې موږ سره څه شي دي د دې نه ټول موږ ته سیل شو کیږي چې موږ مطلب لوکل مارکیټ کې څومره سیل کړي په انټرنیشنل مارکیټ کې موږ څومره سیل کړي دي دا موږ سره بیا بعد کې خبره راځي ټیک ده اوس زه راځم موږ داسې خاص بل څه پکې ګورو ډومین دی پکې ډومین دا اوس تاسو ته نه ریکمند کوم وجه دا ده چې کیدی شي تاسو کې اوس څه ملګري په دې خبره کې کنفیوز شي چې دا ډومین پکې اوس د کومه مخه رالو نو ډومین کوم بیا موږ مخکې لاړو او موږ ته ضرورت به موږ ته لازم راځي ځکه چې ډومین به موږ بای کوو لازم به بای کوو خو که زه تاسو ته دلته زه ووایم چې موږ ډومین بای کوو تاسو اوس دلته کنفیوز کیږئ خو دلته تاسو ته یو اپشن دلته شته دی چې موږ به دې سره ډومین ایډ کوو موږ به ډومین اول اخلو هغې نه بعد به بیا موږ دې ځای ته راځو دې ځای کې به موږ خپل ډومین ایډ کوو نو چې تاسو ته د دې پته وي د لاندې چې کوم نور څیزونه دي دا بیا موږ ټایم سره دا مینیج کوو صحیح ده اوس د راځم دې پالیسیز ته چې کله تاسو سټور جوړ شي نو هغې کې تاسو کسټمر ته څه پالیسیز ورکوئ دې ځای نه که تاسو وایئ که نه ریټرن ایکسپټ فار 30 days دې ځای نه تاسو دا چینج کولی را چینج کولی شي دا تاسو ته شوپیفای یو رینډم ټیکس دلته درکړی دی تاسو دا بیا چینج کولی را چینج کولی هم شئ ټیک ده ښه داسې فری ریټرن شپینګ مکمل تاسو دې ځای نه ډیټیل ورکولی شئ که دلته وګورئ داسې ریټرن اینډ ریفنډ پالیسي داسې پرایویسي اینډ پالیسي دی دا ټرم او پالیسي دی دا د دې مطلب دا دی چې کله یو کس بزنس کوي که نه نو د هغه خپل یو ټرم کنډیشن وي چې هغه دې کې تاسو مختلف ویب سایټ کې بیا کتلی شئ د شوپیفای خپل ټرم اینډ کنډیشن دی مطلب که تاسو دا سیز وایلیټ کو یا تاسو دا سټپ وایلیټ کو تاسو ته به دا جرمانه وي یا به یا زمونږ دا پروډکټ خراب وختو نو تاسو ته به مونږ فری درکو دغه پروډکټ هم ستاسو دا بل پروډکټ هم زه درستم دا هم فری دی دا پروډکټ زمونږ نه واخله په دې کې دومره ډسکاونټ دی دا ټول څیزونه تاسو دې ځای کې ایډ کولی شئ که تاسو ته دا طریقه نه درځي چې دا به مونږ څنګه ایډ کړو دا دومره ټیکس به مونږ چېرته نه راوړو دلته وګورئ کریټ فرام ټمپلیټ زه ګورم دې ځای کې یو ټمپلیټ زه امپورټ کوم وګوره اټومیټیک پکې راغلی وګوره زما ایمیل هم راواخیستو ښه دا زما د یو کلاینټ ایمیل دی چې دې ځای کې تاسو ته ما یوز کړی دی زمونږ چې کوم ایمیل دی هغه هم راواخیستو باقي چې کوم ریفنډ دی او څه شی ورکړي دي دا وګورئ ایکسچینج مکمل ډیټیل تاسو ته دلته ورکړی دا بل پیراګراف مو پکار دی امپورټ باندې کلیک کوه تاسو ته مکمل ډیټیل راځي دا وګورئ تیار جوړ شوی ټمپلیټ دی بیا دا یو ځل تاسو ریډ کړئ چې کله سټور باندې تاسو کار کوئ دا ریډ کړئ چې کوم څیزونه پکې تاسو سره ریلیټډ نه وي هغه ترې تاسو لرې کړئ چې کوم ورسره تاسو ایډ کول غواړئ هغه ورسره تاسو ایډ کړئ چې کله تاسو دا داسې ټمپلیټ امپورټ کړئ دلته بیا تاسو سیو باندې کلیک کړئ چې دا تاسو سره سیو شي موږ سره سیټینګ سیو شو اوس دلته زه راځم ما نه دلته یو څیز پاتې شوی دی بلینګ کې موږ سره څه دي تاسو ته ما ټول نه پهله ووایي چې موږ سره دلته اول پلین دي پلینز کې که تاسو دلته وګورئ که چوز پلین باندې تاسو کلیک کړئ موږ هغه ځای کې د بینک چې کوم ډیټیل دی موږ ایډ کولی شو ها خو بهتره خبره دا ده چې تاسو دلته بلینګ ته راشئ او دې ځای کې به تاسو وکړئ پیمنټ میتھډ چې کوم ستاسو د بینک اکاونټ دی تاسو دې سره کنیکټ کړئ چې کومې پیسې ته شوپیفای له ورکړې یا زمونږ بینک ته کومې راځي نو دا چې کوم ټرانسفر کیږي نو دې ځای کې زمونږ بینک اکاونټ لازم وي بغیر بینک اکاونټ نه ته دې ځای کې بزنس نشي کولی صحیح ده که نه دا شوپیفای کوم دی دا انټرنیشنل کمپني ده دې ځای نه به مونږ سلیکټ کړو کریډټ کارت یا تاسو سره ډیبټ کارت یا د میزان وي یا پیپال وي یا نه پی وي تاسو سره نو هغه تاسو دې ځای کې مونږ به کریډټ کارت سلیکټ کړو دې ځای کې تاسو هر یو کارت ورکولی شي ایکسیپټیبل دی ټیک ده دلته نه به تاسو د کارت نمبر ورکړئ د کارت چې کوم ایکسپایري ده کوم سی وي وي نمبر دی د کارت په شا باندې 3 هندسې نمبر دی تاسو به هغه ورکړئ او دلته چې څه تاسو نه غواړئ به تاسو سلیکټ کړئ ایډ کریډټ کارت دا موږ سره د چې کوم زمونږ د بینک اکاونټ دی هغه دې سره به کنیکټ شي او هغې نه بعد به مونږ زموږ دا سیټینګ کمپلیټ شو مزید په دې سیټینګ کې یو څو څیزونه پاتې شوي خو هغه اوس نه کور کېږي ځکه چې زمونږ ویب سایټ چې کوم دی هغه بالکل خالی پروت دی کله مونږ پروډکټ ایډ کو په دې باندې مونږ کله اډر پلیس کړو چې مزید بیا مخکې چې څه ضرورت وي نو مونږ به دې ته راځو او هغه څیز به مونږ دې ځای نه مینیج کوو که په دې ډیټیل کې هم چاته څه مسله وي تاسو زما سره کانټیکټ کولی شئ کمنټ کې تاسو ما ته ووایئ زه به تاسو ته پوره ریسپانس درکوم
او د کورس طریقه مې تاسو ته په وروستي ویډیو کې مخودلې، اوس هم درته ښیم، بیا به هم درته ښیم چې تاسو د پلی لیست نه دا کورس ګورئ. پلی لیست کې تاسو 1 کلاس وګورئ، 2 وګورئ. دې کې ما بیسیک څیزونه ډسکس کړي. بیسیک هغه چې ماشومان ته خلک کوم څیزونه ښیي که نه په کومه طریقه باندې چې ماشوم به څنګه ګرځېدل زده کوي. نو تاسو ته ما په دې کې بیسیک څیزونه ښودلي دي. نو چې کله تاسو دا بیسیک څیزونه زده کوئ نو ورپسې راځئ دا زمونږ ورپسې شاپیفای کلاسونه شروع شوي دي. نه بعد بیا چې کوم د ډراپ شپینګ نور ویب سایټس دي په هغې باندې موږ ډراپ شپینګ کوو. نو ورپسې په دې ډراپ شپینګ پلی لیست کې به دا ټولې ویډیوز موږ سره دلته ایډ کېږي. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم.